داسې مړه شوي دي څوک د ملکه تښتېدلي اوس هم اشرف غني بهر ملک کې دی حالانکه یو طرفدار صدر اوس په پردي ملک کې دی داسې نور وګورئ داسې نور وګورئ منیر هم باجوام تښتېدلی مشرف هم تښتېدلی او نواز شریف هم تښتېدلی ده د فوز په تاریخ کې دی د فوز په تاریخ کې د فوز ټول جنرالان هغه تښتېدلي دي چې بې عزته شوي هم دي د هغوی په فرمایش راغلي هم دي بیرته هم تللي دي یوازې غني مه ټارګټ کوه یوازې افغان مشران نه دلته د جګړې له امله تښتېدلي دي اما د تاسو د غلا له امله جنرالان مو تښتېدلي دي د پاکستاني وګړو غوښې خوړلي اوس یې په هډوکو باندې شروع کړی ده ته ماته یوه محکمه راوښیه چې پاکستانی جنرال په دې محکوم کړی وي چې تا د بنګال جګړه ولې وبایلله پاکستانی جنرال په دې محکوم شوی چې 15 وارې په کشمیر کې جګړه ولې وبایلله پاکستانی جنرال په دې عدالت ته مخکې شوی چې په باجوړ سوات بلوچستان کې دا خلک ولې ژوندي ورک دي ولې دې ووژل د ضرب اعظم په نامه باندې د عملیات وکړه کومه لاسته راوړنه خپل پاکستانیان د په میلیونونو هم مهاجر کړه هم دې ووژل نو که تښتېدلي دي د هیوادونو په تاریخ کې بله پاکستاني جنرالانو نه زیات څوک نه وي تښتېدلي جناب جنرال صاحب بیا درته راځم مهرباني جنرال صاحب ګوره فریدون صاحب خبره دا ده که ستاسو اداب داسې وي یا ستاسو روایات داسې وي یا ستاسو اسلام داسې وي یا ستاسو پښتونولي داسې وي یا دا په نوم باندې ځان ګڼلی یا ځان منلی یا ځان بللی جرنیل چې یادېږي د صحت ادب نشته دی شخصي اټیک به نه کوو شخصي اټیک به نه کوو ګوره جنرال صاحب زه هغه جنرال یم چې په کرایې باندې نه یم ورکول شوی زه هغه جنرال یم چې د امریکایانو ټټو نه یم زه هغه جنرال یم چې خپل هیواد مې د یو مسلمان ګاونډي د په خلاف ناټو ته نه ده ورکړی زه هغه جنرال یم چې خپله لور عافیه صدیقي مې امریکایانو ته نه ده ورکړی زه هغه جنرال یم چې لال جومات مې نه ده بمبار کړی زه هغه جنرال یم چې د فلسطین په مسلمانانو ته مې فوج په کرایه نه ده ورکړی زه هغه جنرال نه یم چې د امریکا په اشارو باندې خپل وزیر اعظم عمران خان دی د زندان د تورو تنبو شاته واچوم شخصي اټیک مه کوو چې بیا د سرمن در باندې باسمه مننه بیا درته راځو مهرباني جنرال صاحب ادب ته زده که تا وویل چې ستا اشرف غني زما ولسمشر ده ته څنګه ورته وایې چې تښتېدلی ده ډاکټر نجیب د دې هېواد ولسمشر ګوره داخلي موضوعاتو کې که مداخله شي په اشرف غني په نجیب په هیڅ چا د اټیک حق ته نه لرې وخت چې تا ته ګوره وخت چې تا ته یو پاکستاني نه ټول افغانستان قربانوي قسم مې دې په خدای خپل د هېواد سپی په تا باندې وار نه کمه بیا څه راجګېږي نجیب سره زما دښمني ده غني سره زما دښمني ده تا ته یې رسۍ نه در کوم چې تی په دار کې مهرباني فرید الله صاحب زه داسې سړي سره نه خبرې کوم دا کولی نه شي عاصم منیر دی ولاکه وکړي ولاکه دی وزیر اعظم وکړي ما ته پته وه چې ته به تښتې له برنامې نه ما کنځل نه دي درته کړي پیغور تا وکړه پردو خبرو کې خبرې مهرباني جنرال صاحب نذیر مهرباني جنرال صاحب نذیر مې دلته ګونډه که جنرال صاحب ستا مې ګونډه که دلته تښته مه له برنامې نه راځه مهرباني تا ته درځو جنرال صاحب نذیر باس نه رانه ولاړه خیر په باس ته به په سټوډیو کې دا ما ورکو دوی به موږ ته کنځلې کوي موږ به څه نه ورته وایو دوی به یو پاکستانی تر ټولو افغانانو بهتره بولي زه به څه نه وایم دا به زما په ناموس او په عزت معامله کوي زه به څه نه وایم دوی به ناټو ته لار ورکوي دلته به افغانان وژني زه به څه نه وایم دا به زما تیر تاریخ ټول په اوبو لاهو کوي زه به څه نه وایم ده ما ته څه وویلې خودنامه جنرال دا د دوی چې راغلي کوم اندلس فتح کړی ده د دوی جنرالانو کومه جګړه ګټلې ده زه جعلي جنرال یم هغه چا چې 95,000 پتلونونه په بنګلادیش کې پاتې سو هغه اصلي جنرالان دي همدغه پاکستانیان د قضاوت وکړي دغه قضاوت مارن بلوچ ته ورکوي دغه قضاوت د پاکستان ملت ته ورکوي چې زه صحیح جنرال یم که دوی ما له ناټو سره جګړه کړې هغه 52 هیوادونه چې دوی ورسره همکار د سر په بدله مې ورسره مقابله کړې له دې هیواد نه مې شړلې زه یو آزاد ملک یم زما وزیر اعظم زما د فوز مشر خپل افغانان ټاکي زما خارجه پالیسي هر څه زما په لاس کې ده د چا په اشارو کار نه کوو صحیح بیا مننه کور آباد جنرال صاحب که په همدې مسله کې پاتې شو
دغه جنجالونه او دا شخړې د تحریک طالبان پاکستان نه د دوی په اند باندې د پاکستان پر اند باندې جوړ شوي دي وایي افغان لوري ورته وسلې ورکوي افغان لوري ځای ورکوي تاسو به د جان اڅکزي وروستي څرګندونې اورېدلې وي یو خو دا اوسنی کوم نظام چې ده هلته دا سرپرست نظام ده تر انتخاباتو پورې دا د انتخاباتو نه وروسته به دوی ځي جان اچکزی صرف د همدې دپاره راوستی ده دغه اوسنی وزیر اعظم کاکړ دی د همدې دپاره راوستی ده او نه د دوی خبرې دومره اهمیت لري نه په نړیواله سطحه ځکه پاکستان یو له هېوادونو نه ده چې ټولې دنیا پېژندلی ده زه جان اچکزي نه پوښتنه کوم چې هغوی وایي ناټو دلته اسلحه پرېښوده اوس د ټي ټي پي لاسونو ته لویږي دا خو تا په ثبوت نه ده رسولی اما زه 20 کاله درته دا په ثبوت رسوم چې دلته ناټو چې کومه وو ټوله اسلحه له کراچۍ نه تورخم او بولتاک باندې راتله د شمیرو پر اساس 55,400 بریدونه له پاکستان هم شوي دي صحیح شو نو تا خو کاش که تا دومره غیرت کړی وای چې امریکایان راتلل دا لار به دې ورکړی د خپل هوایي میدانونو خو به د ناټو په خلاف باندې د تیارې میدان نه ورکوه تیل خو به دې نه ورکوه تیل هم تاسو ورکوه او له کراچۍ نه تر تورخم او بولتاک به دا کاروانونه هم ساتل ته په کومو سترګو اوس د هغه حکومت یا فوز په موږ باندې ادعا کوي چې د اسلحې د ناټو چې پاتې شوي دا ټي ټي پي ته لاسته ورځي بیا په دغه لاره باندې زرګونه کانټینر اسلحې همدغوی پټ کړل جعلي جګړه یې وکړل د ټي پي پي یا د تحریک طالبان په نامه باندې هلته کانټینرونو تشو کانټینرونو ته یې اور ورکړه وایي دا خو په لاره کې هغه شو برید پې باندې وشو نو اول خو دا ده چې ته د هغه سپیناوی ورکړه چې 20 کاله د افغانستان ته براله ټولې دنیا کته په زرګونو کانټینر ټانګونه دا راتلل افغانستان ته او اوس د تورخم او بولدک د وړو د غوړیو دپاره بند کړی ده بیا پس له هغه موږ نه ګیله وکړه چې والا ټي ټي پي ته تاسو اسلحې ورکوئ زه ضرورت دي دې څه لرم ټي ټي پي دې ته څه ضرورت لري چې افغانستان خلک اسلحه ورکړي دا دومره وخت خو طالب خو 2 کاله کېږي چې راغلی د ټي ټي پي خو دا 15 کاله د سره لاس او ګریوان ده په مختلفو نومونو باندې د ټي ټي پي په خلاف سازشونه وکړه د مذاکراتو نوم په یو نوم اوس خو د مذاکراتو هغه اخري خاتمه شوله ځکه ټي ټي پي په تا باندې باور نه کوي بیا د تا فوج لسګونه کیلې لیواګانې دا اوس ټي ټي پي درنه نیسي له اسلحو ډکې ځان سره وړي هغه ماته څه ضرورت لري دلته چې طالبانو د ناټو په خلاف باندې جګړه کوله اسلحه یې له کومه کوله خلک وایي پاکستان ورکوه پاکستان خو خپل فوج ته اسلحه نسي ورکولی نو طالب ته به یې څه ورکوه دا یعنې هماغه تورونه دي چې دوی کوي ګټه نه ورته کوي دوی صرف د یوې بلې جګړې د قرارداد لپاره دا بله همدا زما سوال هم همداري جنرال صاحب څه غواړي په دې څرګندونه بس دغه چې دوی بیا کله ناټو ویروي کله اروپا ویروي کله امریکا ویروي د فوز مشر یې لاړ امریکا ته دومره ناامیده بیچاره بیرته راغی د لارې کرایه به هم نه وه ورسره مخکې خو به دوی په میلیاردونو راوړه د افغانستان په 20 کلنې جګړې کې 50 میلیارده ډالر واخیسته د آی ایم اف تقریبا 50% قرضې ورته معاف شولې نو اوس دوی په همغه شي باندې عادت دي بس له افغانستان نه دا وویره هغه وویره جعلي جګړې وکړه دا هېواد وپاره وه چې ودرېږه پاکستان سره ښکیل شي او له نړیوالو نه امتیازات واخلي بیا به څه ورته وایي دلته اټم په خطر کې ده اصلا وجود نه لري اټم او ټي ټي پي راځي طالبان ملاتړ کوي د دوی که اټم یې لاس ته ورغی بیا یې په امریکا استعمالوي امریکا ورته وایي غلی شه موږ نسې غلطه وایي نه والا که ته اټم لرې او نه والا که طالبان د دې اټم په قصه کې وي بس پارول کوي چې افغانان صلی الله ګریوان چې دوی له نړیوال نه پیسې واخلي ارمي چیف یې راغی بیرته چې راغی اما خبره سو بس د افغانانو خلاف یې خوله خلاصه کړله ایران سره یې هلته بدبختي شوله دوی صرف اوس دغه جګړې کې ګټې دي جګړه چې نه وي پاکستان ختم ده پاکستان ته راژوندی شوی دا موټروې جوړه کړې په تش په نوم یې ټمبم یې جوړ کړی فوز یې جوړ کړی د ده تنخوا ورکول د دې فوز دا د یو قرضداري ملک په وس کې نه ده طبعا به دا خپل 80% فوز یا کور ته لیږي یا به دغسې د کرایې جګړې کوي نړۍ کې امنیت د بل څوک د دوی فوز غواړي نه سعودي نه غواړي قطر نه غواړي مخکې خو به پاکستان هر هیواد به د دوی فوز په ارزانه کرایه باندې اخیسته اوس هغه خبرې نسته صرف هدف یې دا ده چې بیا یوه جګړه افغانستان ته راوړي او دوی د هغه جګړې په مقابل کې امتیازات واخلي نړۍ ته ځان نږدې کړي دا ښه ده چې هندوستان د سیمې هیوادونه له افغانستان سره ښه تعلقات لري